دا ډېر د پټان او د خان په نومونو باندې مه خوشحالېږي، ځان ته پښتون وایه که څوک پښتانه وي. پټان چې دی هندوستان کې به هغه خلکو ته ویل چې پښتنو کوم وخت کې په دوی باندې حمله کړې وه، د دوی نه ښځې بیولې وې او داسې نور، نو دوی بیا په دې باندې مشهور کړه که بل چا هم غلا کوله او ښځه به یې د چا نه تښتلو وي، پټان آ گیا اور لیکې ښځه یې ویوړه. نو پټان مه وایه ځان ته، هم پټان او زه پټان هم یم او زه خان هم یم. پټان چې دی هغوی ډاکو ته وایي او پټان ظالم ته وایي، پټان غله ته وایي، پټان دې شوین ته وایي که د دوی سره کښېنې او پوښتنه ترې وکړې. او بل خان باندې هم مه خوشحالېږي چې پنجاب او په دې ځینو کې تاسو ته خان وایي. خان خاین په عربۍ کې هم خاین وایي او دویم د خاین په نوم باندې. که تاسو پرون او بل پرون په پنجاب کې لیدلی وي چې جلوسونه راوتلي او دوی وایي چې دا پټان چې دی خانه بدوش دی او دا ډاکو دی او دا غل دی او دا چې دی دهشت او ترهګري خوري، دا موږ نه غواړو، دا موږ د پاکستان نه باید وباسو. نو دا خو ډېره ښه خبره ده د پاکستان نه. دوی په خپله اوس دا مطالبې کوي چې خان موږ د پاکستان نه وباسو. نو پاکستان خو حد معلوم دی. نو اوس مو وخت دی که لږ ننګ لرئ، که غیرت لرئ او که نه ګلخانیزم درکې وي او په سر کې بل څه پراته وي او بس د دوی غلامي ذهني غلامي قبوله کړې وي. داسې موږ ذهني غلامان یو که موږ لږه داسې خبره کوو چې راځئ چې خپل وطن لاسته راوړو، موږ باندې لکه د ټوپک ډزو کې داسې بد لګېږي او موږ په داسې حال کې یو. موږ عزیزانو جنگ د زور کار نه دی، نه د توپونو کار دی، کنې 1500 هیوادونه او سره د پاکستان د پنجاب ټول یو افغانستان ته څه ور باندې وکړل. لږ ننګ پیدا کړئ، لږ غیرت پیدا کړئ، راپاڅېږئ، راځئ چې لاسونه سره یو کړو، خپل حق لاسته راوړو، بیا په سره جوړ راځو مخامخ.